مینې اکاډمیسیان بې متنه متن راته غږوي وایي روح راځي دغه غوښن کالبد اغوندي د ذهن کالبد اغوندي د حس و عاطفې کالبد اغوندي او دغه ټول کالبونه رالویږي پالل کېږي په یو غټ زه باندې بدلیږي خو د روح برخلیک دا نه دی چې دی یو پړسېدلی زه واوسي د هغه برخلیک دا دی چې بیرته خپل ازلي و ابدي کلی و کور خپل څښتن ور په یاد کړي د هغه په مینه باندې مست شي دا یې بلوغ ده بیا نو وایي غږېږي خو زه پکې نه وي مینه کوي خو زه نه وي پکې کار کوي خدمت کوي خو په دغه هیڅ کې په هیڅ کار و کړنه کې زه نه لیدل کېږي بیا نو دی وایي د ملکونو جغرافیو زمانو مکانو ذهنو ذهني باورونو و اخلاقو او بشري کړو وړو له زندانونو نه ازادېږي دی د ټولې هستۍ هستوګنده او د خدایي ارادې یوه ژوندۍ څېره ګرځي برخلیک وایي دا ده زما ستا او د بل فقط مینه غواړي ځکه نو بالغ وګړی بالغ روح فقط مینه کوي په دغو قهر و ویرو ځپلو زړونو باندې مینه کوي ځکه یوازې مینهګر زړونه کولی شي چې بیرته د خپل ستر څښتن د لیدلو او هغه ته د ورتلو زړورتیا وکوي او د دې لپاره له ټولو زماني و مکاني بارونو نه سپک شي په رښتیا چې مینه لوی بغاوت ده ستر بغاوت ده سپېڅلی بغاوت ده او بختور دې وي دغه برخلیک چې زه یې لرم ته یې لرې او بل یې لري